अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तरहिम। इज़्ज़तमंद हाज़िरीनो, मा चिकम आयत करीमा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 22 तासु मख के तिलावत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर दगा आयत करीमा के द माशरी खल्क़ ता द वो खबर हुक्म करे दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। तासु बस सिर्फ द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादत कवै, सिर्फ द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदगी बकवै, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मख के बाखपल्ला तंदेक दे। ला तुश्रिक बिल्लाहि शैआ और अल्लाह सरव इस सूख शरीक न जोड़ावे, न बक़ौलन न बएतिक़ादन न बफ़ेलन। द्वेम नंबर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई व बिल वालिदैनि इहसाना। वालिदैन सरा मोर और प्लार सर हुस्न सलूक कवै, एहसान बकवै, नेकी बकवै, तावन बकवै, ददू खिदमत बकवै। जमा इज़्ज़तमंद हाज़िरीनो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द हुकूकुल्लाह नरुस्त द हुकूकुल इबाद ज़िक्र को और हुकूकुल इबाद की अवले हक द मोर और प्लार ज़िक्र को छि बंदगानो बांदे द अल्लाह द हक़ुन नरुस्ता किस चरी द इंसानानु हुकूक दी अगद मोर और प्लार दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम न चिरुस्ता द चा इताअत हुक्म शवे द मोर और प्लार दी। द मोर और प्लार प बचो बांदे बेशुमार हुकूक दी हक़ुन दी छि द आगा हक़ुन पूरा कवल दा यौ सआदत ते, दा नेकबख्ती दा और दगा हक़ुन न मखकर जवल एरास कवल दा द बदबख्ती जरिया व अलामत ते। द वालिदैन वजूद दा बचो द पारा दा यौ सरमाया दा यौ लुई नेमत ते। ज़का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई व बिल वालिदैनि इहसाना। वालिदैन सरा मोर और प्लार सर हुस्न सलूक कवै। द्रेम नंबर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई
فلا تقل لهما اف، مور او پلار ته به اف هم نه وایئ. که چېرې ستاسو کې د چا مور او پلار یو یا دواړه عندک الکبر مشروالي ته ورسي، بوډاګان شي، فلا تقل لهما اف، مور او پلار ته به اف هم نه وایئ. اف په تفسیر کې حضرت مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې اف نه مراد څه دی؟ حضرت مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې اف نه مراد دا دی چې ستا والدین یا ستا والد یا ستا مور دوی کې یوه یا دا دواړه مشران شي، بوډاګان شي، ضعیفان شي او کټ باندې کینی، د پاسېدو نه تا باندې د هغوی لوی وړي امتیازې غورځول لا شي، ته به دا غورځئ، اوف به هم نه کوئ. امام مجاهد رحمت الله علیه دا فرمایي. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي که چېرې د اوف نه وړوکې کلمه، معمولی کلمه، ښکته کلمه د درد او تکلیف دپاره سوې، نو هغه به هم الله رب العزت په قرآن کریم کې ذکر کړې وه، خو اوف د ټولو نه معمولي خبره ده. نو الله فرمایي فلا تقل لهما اوف، مور او پلار ته به اوف هم نه وایي. نن کې ما ته وګورو زمونږ د معاشرې څه حالت دی، زمونږ خپل څه حال دی چې زمونږ کې یو کس مشر شي، مونږ وی د ده ذهن کار پرېښودو، دا اوس په څه باندې نه پوهېږي که هغه ورته د ښو خبرو حکم کوي، نو مخکې نه د بد اخلاقۍ مظاهره کوي، بدتمیزۍ مظاهره کوي، خپل دنیا خرابوي، خپل آخرت خرابوي، خپل مستقبل خرابوي، جنت ځان باندې حراموي او جهنم ځان باندې واجب کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هما جنتک و نارک، دغه مور او پلار ستا جنت او ستا جهنم دی. که چېرې تا د مور او پلار اطاعت وکړو، تا د مور او پلار فرمان برداري وکړه، هما جنتک، دا ستا دپاره جنت دی. او که چېرې تا د دو نافرماني وکړه، د دو زړه ته دې تکلیف ورسو، درد دې ورسو، هما نارک، دا ستا دپاره بیا جهنم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د مور او پلار نافرمانی کول دا ګناه کبیره ده. حدیث کې راځي اکبر الکبائر الاشراک بالله، د ټولو نه لویه ګناه الله سره شریک جوړول دي. ورپسې وحقوق الوالدین، او د مور او پلار نافرمانی کول دا ګناه کبیره ده، کبیره. حدیث شریف کې راځي پیغمبر خدا فرمایي، الله فرمایي چې هغه کس چې هغه د مور او پلار نافرمانی، نه د روزه قبلېږي، نه زکات قبلېږي، نه حج قبلېږي، نه عمره قبلېږي، نه د ده څه نفل قبلېږي او نه د ده څه فرض قبلېږي. صحیح حدیثونو کې راځي دا خبره، مور او پلار نافرمانه لبا الله پاک هغې پورې مرګ نه ورکوي، مرګ به پې نه راولي څو پورې چې دنیا کې در احساسانې ورکړي. دنیا کې زما عزتمندو دا مشران ناست دي، دو به هم داسې ډېر واقعات لیدلي چې مور او پلار نافرمانه له الله رب العزت په دنیا کې ورکړي. کتابونو هم بې شماره واقعات ذکر کړي دي. علامه منذري رحمت الله علیه خپل کتاب الترغیب والترهیب کې یو واقع لیکلې ده، او واقع داسې لیکلې ده یو عالم د نسابور نه حج له روان شو. مخکې به خلکو پیادل سفرونه کول حج دپاره، دی پیادل روان دی، په لارې باندې دی تو د مازدیګر مونځ وخت شو، د یو جومات کې د مازدیګر مونځ وکړو. مونځ نه وروسته ناست دی، خپل ذکر و اذکار کې مشغوله دی، وظایف کې لګیا دی. دغه د جومات نه بهر یو قبرستان دی، د هغه طرف ته لږ خیال دی، دی ګورو چې په دغه قبرستان کې یو قبر وډزېدو، وچاودو، او هغه قبر نه یو انسان نووتو، د سر نه بره شکل د خر دی او کته ته انسان دی. درې چغې د خر په شانتې ووهلې، واپس کته لاړ. دی حیران شو
چې یا الله دا څه ماجره ده. ویریدلو، بهر وتو، خلکو نه یې تپوس وکړو، ای خلکو ما داسې یو منظر لیدلی دی. ما ولیدل چې قبرستان کې یو قبر وچاودو، یو سړی بهر راووتلو. آیا دا منظر ما لیدلی دی که دا الله پاک تاسو ته هم ښودلی دی؟ خلکو ورته وي نه دا منظر مونږ هم لیدلی دی. وی دا څه وجه ده، څه کیدی شي؟ او خلکو ورته ووي د دې تپوس لاړ شه هغه پورې جونګړه کې یو بوډۍ ناسته ده، هغې نه تپوس وکړه چې د دې څه وجه ده. هغه عالم لاړ بوډۍ خواته، بوډۍ نه تپوس کې مور جانې دا څه ماجره ده، څه معامله ده؟ هغې ورته وویل حضرت صاحب دا زما یو وړوکی ونځی و، د ده پلار دې وړوکی ونې ماشوم و چې هغه وفات شوی و. ما به د خلکو کورونو کې جارو وهله، ما به د خلکو کورونه صفا کول، لوښې به مې وینځل، کپړې به مې وینځلې، جامې به مې ورله استري کړې ویلې، خلکو خدمتونه به مې کول، خیر به مې راټولو د ده تربیت دپاره، د ده پرورش دپاره چې دا بچی به سبا لوی شي، دا به زما د سترګو یخوالی، دا به زما د خوشحالۍ ذریعه. خو لیکن چې دغه دا ماشوم لوی شو، دی لاړ غلط مجلس کې کېناست، غلط مجلس نه غلط اثر واغستو او شرابیانو سره کېناست. یو ورځ شراب څکلي دي راغې، ما ورته وی بچې شراب مه څکه، ما خدمتونه دې دپاره نه دي کړي. بچې من وینا نه لګي. دویم ځل بیا شراب څکلي دي راغې، ما ورته وی بچې شراب مه څکه. بچې ما ته مورې زما ځواني ده، ما پارام پرېږده، ما ته د خر په شان مه بړمبېږه. مور وی دغه خبرې سره زما زړه ته تکلیف ورسېدو چې ای بچیه ستا دپاره ما د خلکو کورونو کې جاروګیانې وهلې دي، ما د خلکو لوښې مینځلې دي، کپړې مې مینځلې دي، ځایونه مې صفا کړي دي، خیرونه مې ټول کړي دي. نن ته ما ته دا خبره کوي چې ما ته د خر په شانتې مه بړمبېږه. ما ته وایي دې خبرې سره ډېر زیات تکلیف ورسېدو. بله ورځ درېیمه ورځ ده او دغه هلک شراب څکلي دي، زیات کړي دي، شراب یې زیات کړي دي، مړ دی. او ملګرو راویستو چې دا ستا بچې مړ دی او دا مونږه ښخ کړی دی. څه وخت کې چې مونږه دا ښخ کړی دی، نن درېیمه ورځ ده، دغه چل چې دی د قبر نه راوځي، سر یې د خر دی، کته انسان دی، د خر په شانتې درې اوازونه کوي، واپس کته ځي. زما عزتمندو مشرانو، حضرت موسی علیہ السلام د الله نه تپوس وکړو یا الله چې د مور او پلار نافرمانۍ ته هغه له څه سزا ورکوي؟ الله رب العزت ورته وفرمایل ای پیغمبره چې د مور او پلار نافرمانۍ هغه له زه 6 سزاګانې ورکوم، 4 په دنیا کې، 2 د مرګ نه وروسته. اوله سزا به زه هغه ته تا ورکم چې د هغه عمر کې به زه کمی پیدا کړم، عمر به یې کم کړم. دویمه سزا به دا ورکم چې د خلکو په زړونو کې به زه د نفرت پیدا کړم، هسې ظاهري مفاد د وجې نه، څه لالچ د وجې نه د سره به ښیي، نور به زړونو کې د ده نفرت وي. دریم دا سزا به دله ورکم چې د ده بچي پیدا کوم، هغه به هم نافرمانه وي. کما تدینو تدانو، حدیث کې راځي څنګه چې ته کوې دغسې به تا سره کېږي، جیسا کروگے ویسا بروگے. د ده بچي به هم دله نافرمانه ورکم. 4مه سزا به دله زه دا ورکم، تر هغې به د منځ مرګ نه راولم، هغې پورې څو پورې چې دنیا کې دله ما د مرګ نه مخکې سزا نه ورکړي. دا 4 سزاګانې به زه دله په دنیا کې ورکم د مرګ نه مخکې، او 2 سزاګانې د مرګ نه وروسته به دله ورکم. اولنۍ سزا به زه دله دا ورکم کله چې دی مړ شي، قبر کې کېښودی شي، زه به د قبر کې د جهنم طرف نه یو کړکۍ خلاصه کړم چې هغه کړکۍ کې به د جهنم سخورټې داسې ورېږي لکه څنګه چې اسمان نه باران ورېږي. او 6مه سزا به زه دله دا ورکم چې کله د قیامت پر ورځ حساب وشي، جنتیان جنت ته لاړ شي، جهنمیان جهنم ته لاړ شي، نو زه به دله داسې عبرتناکه سزا ورکم، داسې چې د دې اوازونه به
جنت کې د دې مور او پلار واوري هغه به فرشتو نه تپوس وکړي ای فرشتو د اوازونه د څه راځي دا د کوم خلکو آواز راځي فرشتې به ورته ووایي چې دا هغه خلکو چې دنیا کې د مور او پلار نافرمانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج په شپه باندې د جهنم حالات جایزې باندې روان دي ګوري ځینې خلک جهنم کې چې هغه د اور ستنو سره غوټه شوي دي برنزان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کې ای جبرائیل دا کوم خلک دي جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل یا رسول الله دا هغه خلک دي چې دنیا کې د مور او پلار نافرمانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ته وصیت کړي وی اے معاذ کې چریتا مور او پلار د کور نه وباسي تا نه مال واخلي تا له ووهي ته مور ته اف مکوا د مور زړه ازار نه کې د مور نافرمانه چرته نشي تا دې ووایي بچو په مخ کې دې تا ووایي مال دې درنه واخلي خو مور او پلار ته چرته مخ وانړی مور او پلار نه چرته بد دعا وانخلي ځکه حدیث شریف کې راځي درې دعاګانې داسې چې هغه نه رد درې دعاګانې داسې چې هغه نه رد کېږي هغې کې یوه هغه دعا ده د مور او پلار بچي دپاره دا دعا او دا خیره دا نه رد کېږي او دا ازار دومره بد شی دی دومره مونږ خو وایو چې دا وایرس خطرناک دی تاسو اورئ ما ته څه داسې مړه غوندې اورئ تاسو دا ازار دومره خطرناک شی دی دومره خطرناک چې دا وایرس خو وایي چې مړ شي ختم شي نسلونو کې نه چلیږي جنت ته او جهنم ته تلو څه تذکره ورسره نشته فلحال خو دا د مور او پلار ازار دا دومره خطرناک شی دی چې دا ستا بیا په نسلونو کې هم چلیږي دا تا سره قبر ته هم ازي قبر کې دې هم نه پرېږدي عذاب در من مسلط کی آخرت کې دې هم نه پرېږدي تر دې چې دا جهنم ته ورسي دا دومره خطرناک شی د مور او پلار آزار نه ځان ساتل پکار دي زما عزتمندو د مور او پلار ادب او احترام پکار دی د دوی عزت پکار دی د دوی خدمت پکار دی ما تاسو ته عرض کوم آیات چې په دې آیات کې الله رب العزت معاشري خلکو ته وو خبرو حکم کړ دی فلا تقل لهما اف مور او پلار ته اف نه وایي نمبر 4 ولا تنهرهما مور او پلار لا نه راټای نمبر 5 وقل لهما قولا کریما او مور او پلار سره بخسته خبرې کوي نرم انداز سره نرم لهجې سره او شپږم واخفض لهما جناح الذل من الرحمه او د عاجزۍ وزرې څانګونه دا به ښکته کوي د مور او پلار مخکې دا به ذلیله کوي رسوا به کوي هغه حدیث کې راځي د مور او پلار د خپو د لاندې جنت دی د دې مطلب دا نه چې تا غځې کوې چې لاندې جنت دی د دې مطلب دا دی چې ته داسې خدمت وکړه داسې د دوی خپو کې ودرېږه د خپو د لاندې خاورو سره ځان خاورې کا داسې خدمت وکړه الله رب العزت په تعالی د دې په بدله کې جنت راکړي نو الله فرمایي واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه تاسو دوی له د عاجزۍ د وزرې څانګونه ښکته کوئ او آخر کې هم نمبر فرمایي وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا او مور پلار له دا دعا غواړئ رب ارحمهما اے زما رب په دې دواړو باندې داسې رحم وکړه کما ربیاني صغیرا لکه څنګه چې زه ماشوم وم دوی په ما باندې رحم کړی و ته ماشوم وې جړل به تا تکلیف به ستا مور او پلار ته رسېدو یخ به تاله شو پریشان به ستا مور او پلارو غم به پتاو زخم به تا ته ولګېدو پریشان به ستا مور او پلارو لوږه به تا ته ولګېدله پریشاني به ستا مور او پلارو یخني به تا ته ولګېدله پریشان به ستا مور او پلارو کور نه به چرته ته بهر وتلې پریشانه به ستا مور او پلارو رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا داسې رحم وکړه څنګه چې دوی په ما باندې په ماشومتوب کې کړی دی وړوکیوالي کې کړی دی
د مور او پلار ډېر زیات حقونه دي او داسې هغه یو سړی و که نه هغه خپلې ښځې ته ووایي وی دا مې مور ده او د دې ما من ډېر زیات حقونه دي لکه نو ته د دې خدمت کوه چې د دې حقونه هغه بدله وشي او دغه وشي کفاله وشي نو هغه ښځې به یې هغه خدمت کو د هغه خاوند د مور خواښې خدمت به یې کو یو وخت راغی د ښځې د خاوند ته ووایي چې زه ستړی شلمه ستا د مور خدمت کولو سره زه ستړی شلم بس ته د مور له دا حقونه ټول په یو ځل ورکړه هغه مور ته ووایي مورې وی راشه چې حساب وکړو زما ستا څومره حقونه دي چې په یو ځای درله راکړه مور یې خفه شله مور ورته وی بچیا زما ستا د جمع خو لوی مرحله تېره شوې ده ډېر اوږد حساب و کتاب دی یو وخت به الله رب العزت راولي ما تا به حساب کتاب وکړو دغه بچی د جمع شپې دي کټ کې وده پروت دی مور یوه لوټه واغېستله د اوبو نه ډکه کړه راړله او ده ته یې کټ کې واچوله دی پاڅېدو تړتقې کړې روړې باشانې شروع کړې مورې دا څه چل کوې کټ کې د اوبو واړولې جمع شپه ده یخ نه دې ووچلم هغې بچیا په ارام شه دا خو ما صفا اوبه تا ته واچولې یو شپه مې درته واچولې تا به خو هره شپه ما ته مې چاسې کولې په کټ کې ما به تره اوچت کړي صفا به مې کړي صفا جامې به مې درته واچولې تلۍ به مې درله بدله کړه ته به مې ووینځلې تاله به یخو شو ما به سینې پورې ونیولې تا به خوب نه راتو زه به ویښم ته به وده شلې زه به ویښه درته ناست ته ما سره د څه شي حساب کوې هغه یو سړی و هغه خپله مور ډېر لرې نه راویستې او په اوږې ګرځوله طواف یې پرې وکړو نبی علیه صلات وسلام نه تپوس کوي یا رسول الله ما د خپل د مور حق ادا کو نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایي چې د یو سا حق دې هم نه دی ادا کړی یو سا حق ته څنګه مور او پلار سره حساب کتاب کوي زما عزتمندو د مور او پلار چې چا ازار اخیستی دی هغه تاسو هم لیدلي دنیا هم کتلي او چا چې د دوی دعاګانې اخیستې دي او دعاګانو کې رنګ شوي دي هغه تاسو کتلي کتابونو ما د هغو تذکرې کړي دي حدیث شریف کې راځي مور او پلار سره ښېګړه کول احسان کول نیکي کول دا د حج نه هم غوره ده دا د عمرې نه هم غوره ده دا د صدقاتو زکاتو خیرات نه هم غوره خبره ده مور او پلار سره نیکی کول احسان کول او بل حدیث شریف کې راځي مور او پلار مخ ته کتلو کې دومره ثواب دی له قبول شوي حج عمرې ثواب دی حج ته وګوره څومره مشقت دی پکې څومره وخت ستا لګي څومره پیسې لګي بیا هلته لاړ شي حج وکړي خدای خبر دی هغه حج ارکان دي پوره کړي دي او که نه دي کړي حج ارکان تا ته معلوم او که نه معلوم هغه هلته پوره شوی دی او که نه دی شوی بیا ته هغه ځین دلته راشي دلته کیدی شي ستا زړه کې راشي چې ما ته ووایي چې حاجي صاحب په خیر راغلی حاجي صاحب دا لفظ ما سره ولګي ریاکاري راشي حج دې لاړ خراب شو قبولیت خدای ته پته ده چې قبول شو که قبول نه شو خو د مور او پلار مخ ته کتلو کې قبول شوي حج عمرې ثواب